په موبایل کې موجوده یو داسې پټ سیټینګ چې په دغه سره تاسو کم یو اپ هایډ کول غواړئ، پټول غواړئ په موبایل کې چې بل څوک یې ونه ګوري، نو هغه به تاسو هایډ کولی شئ. یا یو تصویر ویډیو پکې تاسو هایډ کول غواړئ، پټ یې ښودل غواړئ چې نور څوک یې ونه ویني، نو پکې هم تاسو ښودلی شئ. کوم یو سیټینګ دی ویډیو ځان سره سیو کړئ. مزید دغه شان ویډیو دپاره اکاونټ ضرور فالو کړئ. را به شئ د خپل موبایل سکرین ته. دلته به تاسو په دې ځای باندې دغه شانتې لږ ساعت دپاره ګوته کېدی لانګ پریس پکړئ. دلته به تاسو سیټینګ آپشن شو شي، په دې به کلیک کوئ. دلته دا یو آپشن ده هایډن اپ، په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په دغه کلیک کوئ، تاسو نه به یا د سکرین لاک غواړي یا به تاسو وایي چې نوی کوډ دا جوړ کړئ، نو تاسو به هغه طریقه کار وکړئ. بیا به دلته راشئ. دلته که تاسو اپ پټول غواړئ، اپ هایډ کول غواړئ، نو په دې اپ آپشن به کلیک کوئ. دلته په دې پلس آپشن کلیک کوئ. دلته چې تاسو کوم یو اپ هایډ کول غواړئ، سمپل په هغې کلیک کوئ او دلته په دې کنفرم باندې کلیک کوئ. تاسو به دلته هایډ کېږي. بیا به د دې ځای نه تاسو دا اپ کتلی شئ، دا به بل ځای کې نه ښکاري. دغه شانتې که دوباره یې تاسو واپس ان هایډ کول غواړئ، په دې 3 ډاټ په کلیک کوئ، سلیکټ باندې به کلیک کړئ او په دې ان هایډ به کلیک کړئ. دا به واپس شي. په دې طریقه تاسو تصویرونه، ویډیو دا هم هایډ کولی شئ.